سورة اخلاص راته لږ ووایه سر نه. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. سورة اخلاص راته وایي. سورة اخلاص دا موس خو کې که نه؟ او شکر الحمدلله. الحمدلله چې موس کې نو دا راته ووایه دا دوی قنوت په موس کې مونږ کوم ځای وو؟ دا ښکاري صاحب شته که نه مونږ سره؟ نه ته خو 15 وخته موس کې که نه؟ دوی قنوت مونږ په موس کې کوم ځای؟ ګډې وډې عقیدې شولې رفته وینم په هر چا کې بې دیني شولا دیني مان یې پرې. مونږ موس کې کوم ځای ووایي چې ووایه چې هغه الله یو دی بې نیازه دی نه د چا نه پیدا دی او نه ترې څوک پیدا دي او نه شته برابر څوک. دا موس کې مونږ کوم ځای وو؟ دا الحمدلله بس فاتحې نه پس وو او جی کوم ځای کې وو؟ سورة الفاتحة ولد ضالین آمین دی پس بیا سورت وی سوک سورة الاخلاص وی سوک داسی بل سورت وی. نه دا ما چې ته کوم ووایي که نه مطلب ترجمه مې راته وکړه د دې کوم سبق کې دا دی؟ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی. سورة اخلاص راته لږ ووایه سر نه. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر. سورة اخلاص راته وایي. سورة اخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ته وایه. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صحیح ده. ته خو ورته یې الحمد ووایه ګډوډ شي که نه؟ ځه خیر ده خیر دی. دا مونږ موس کې کوم ځای ووایي چې ووایه چې هغه الله یو دی بې نیازه دی نه د چا نه پیدا دی او نه ترې څوک پیدا دي او نه شته برابر څوک. دا موس کې مونږ کوم ځای وو؟ دا الحمدلله بس سورة الفاتحة نه پس فاتحې نه پس وو او جی کوم ځای کې وو؟ سورة الفاتحة ولد ضالین آمین دی پس بیا سورت وی سوک سورة الاخلاص وی سوک داسی بل سورت وی. نه دا ما چې ته کوم ووایي که نه مطلب ترجمه مې راته وکړه د دې کوم سبق کې دا دی؟ دا قرآن مجید لاس نه دریم نمبر سورت دی. دریم نمبر سورت او جی بل د اخرې نه چې کوم دی او جی کوم سورت دی؟ سورة الاخلاص. دا د غسل ړومبۍ طریقه او د موز طریقه دا زموږ خوږ پیغمبر اسلام چاته ړومبۍ ښودلې وه؟ نه د پته نشته. نشته د پته جي؟ او جی بالکل تاسو وایي؟ نشته راته پته. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته. صحیح ده. ړومبۍ د غسل او د موز طریقه دا زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته ښودلې وه. دا څلور خلفای راشدین چې کوم دي دی نومونه خو راته واله که نه؟ او جی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. ماشاءالله ماشاءالله زبردست زبردست. دا کلمه کې جی څو فرض دي دا مونږ چې په کوم ایمان نه وړی؟ کلمه کې درې دي. او جی کم کم دي؟ نه ورته حساب وی تاسو ته اندازه شته؟ نه دي دیگه بس نظرت نشته. دا مونږ چې کومه کلمه وو که نه زمونږ په ایمان دی لا اله الا الله محمد رسول الله دې کې فرض دي. دا چې یو انسان ووي نو د دې په شا هغه فرض چې کوم دي که نه هغه په ځان کې راولي چې په هغې کې یو هم کم نو سړی کامل مؤمن مسلمان نشي کېدی. څو فرض دي پکې؟ درې فرض دي. درې فرض دي پکې. ویلې شي راته چې زما په علم کې اضافه وشي کم کم دي؟ نه دي نظرت نشته. اندازه ته نشته. او جی هغه د غسل فرض یاد کړي خو رانه هېر شوي دي اوس بیا هېر شوي دي. فضیلتونه راته یاد دي. فضیلت یې راته ووایه. کلمې خو چې کوم دی فضیلتونه ډېر زیات دي. بس یو څو فضیلتونه داسې دي دا چې د 100 کالو مشرک کافر ووایي یو ځل ویلو سره چې کوم دی هغه مسلمان شي.
او کلمې یو دغه قیامت پر ورځ باندې به چې کوم دی دا یو دنیا به یو د تل یو چاپړي کې واچولی شي بل چاپړي کې به دا کلمه دا کلمې دا دغه به ترېنه دروني کلمه بدرنۍ دا د دې فضیلت دی. او جی بل زبردست زبردست. اخره کې څه پیغام ورکول غواړي؟ بس دغه ډیرو څه عوامو ته څه میسج ورکول غواړي؟ ما تاسو نه تپوسونه وکړل نو څه تاسو ته محسوس شو؟ بس ډېر زیات خوشحاله شو او الله دې تاسو هم خوشحاله ساتي. امین. او بس پاتې شوه ملک نو ملک نن سبا حالات هم تباه برباد دی ملک. دا ځوانان چې کوم پرې ټیک ټاک ورانښتي دي که او کلمه نه پېژني موږ د ډېرو نه تپوس کوو د کلمې معنی ولم نه ورځي. دا تاسو ډېر تکړه وئ. هغه خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ بس امریکی شلی بس دا پینډ پرې کړه نور نشته بس. خدا غیار په فیشن د امریکی شلی لاړه خیالا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبی سب سے آخری نبی